لغمان والي د دې ولایت د برېښنایي پیژندپاڼو له مرکز څخه د لیدنې پر مهال د دغې ادارې کارکوونکي وهڅول چې د ملي مسؤلیت له مخې د مراجعینو چارې په وخت خلاصې او ژر به د ولسونو د ستونزو د حل لپاره دویم مرکز هم پرانیستل شي. پرون د سې شنبې په ورځ د مرغومي په دویمه نیټه د لغمان والي رحمت الله یارمل په داسې حال کې چې د دفتر رئیس او یو شمېر نورو مسؤلینو هم ملتیا کوله د برېښنایي پیژندپاڼو له مرکز څخه لیدنه وکړه. د لغمان ولایت د احصایې او معلوماتو د ادارې مشر عبدالقاهر هاشمي له لوري د دغه مرکز د فعالیتونو ورځنیو چارو ستونزو او غوښتنو اړوند معلومات شریک کړای شول. د لغمان والي رحمت الله یارمل د برېښنایي پیژندپاڼو د مرکز له ټولو کارکوونکو څخه د مننې سربیره دوی وهڅول چې د ملي او اسلامي مسؤلیت له مخې د مراجعینو چارې په وخت خلاصې او همداراز د دې ملي مسلې د حل په برخه کې خپله والتیا او ایمانداري ښکاره کړي. هغه د لغمان ولسونو ته ډاډ ورکړ چې ډیر ژر به په دې ولایت کې د برېښنایي پیژندپاڼو دویم مرکز هم فعال ترڅو د مراجعینو بیروبار کم او خلک وشي کړي په اسانۍ سره پیژندپاڼې ترلاسه کړي.